السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حاجی محمد یار د کندهار له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، زه دکاندار یم، یو ولایت او بل ولایت ته شیان وړم، هلته پر دکاندارانو یې خرڅوم. نو اکثره وخت زه په سفر کې یم، کله کابل کې، کله پکتیا کې، کله خوست کې، کله زابل کې. نو اوس خو روژه راغله او خلک ما ته وایي چې ته روژه مه نیسه، ته مسافر یې. نو زه روژه ونیسم او که ونې نیسم؟ د روژې نیول او نه نیول د مسافر په حالت پورې اړه لري، چې په کم یوه کې د مسافر لپاره سهولت وي هغه طریقه د مسافر غوره کړي. بیا هم که چیرته شدید ضرورت نه وي نو نیول ورته بهتر دی او دا عزیمت دی. دلته عمل په عزیمت باندې اولا دی د رخصت نه. نو اوس تا ته په خپله معلومیږي حاجي صاحب محترم، د هر چا علم په خپل نفس باندې حضوري علم دی، چې په سفر کې تا ته د روژې نیول آسانه دي او که د روژې نه نیول. خو که چیرته شدید ضرورت نه وي ستا لپاره یې نیول بهتره او غوره دي. هدایه په لومړني جلد کې په 200 صفحه کې کتاب الصوم کې لیکي اراکوزیا رادیو وان کان مسافرا لا یستضر بالصوم فصومه افضل وان افطر جاز. که مسافر و او د روژې نیولو د مسافر ته کوم ضرر او تکلیف نه رسو فصومه افضل، د روژه نیول افضل دي. وان افطر جاز، او که ومخوري دې لپاره جایز دي، ځکه سفر دا د مشقت نه خالی نه وي. همدارنګه بحر رایق په 2 جلد کې په 282 صفحه کې کتاب الصوم کې او ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په 2 جلد کې 421 صفحه کې کتاب الصوم کې فصل فی العوارض په دې کې لیکي وللمسافر، ورپسې لیکي وصومه احب ان لم یغضره ای جاز للمسافر الفطر. د مسافر لپاره فطر جایز ده، چې یعنې روژه اخوري، افطار د لپاره جایز دی، اما روژه نیول د ده لپاره غوره دي، خو په دې شرط چې د روژې په نیولو کې مسافر ته ضرر نه رسیږي. خلاص کړي اسمان خپلې دروازې، خلاص کړي اسمان خپلې دروازې.